حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ د حضور پاک د غلام بچی حضرت اسامه هغه اسامه چې یو ځل د رسول الله مبارک په پتون راستو زید ښکلی اسامه د رنګه تور زید محبوب و محبوب پیغمبر مبارک چې غلامانو سره کوم سلوک کړی دی که نن موږ خپلو نوکرانو سره خپلو همسایګانو سره او خپلو تحت ملازمینو سره او خپلو چپړاسیانو سره دغه سلوک وکړو قسم په خدای دنیا کې به جنتي د غلام بچی د رنګ هم تور دی په دا پتون ورسره ناست دی پوه دی او بیده رسول الله مبارک په هغه لاسونو چې قیمت یې د عرش نام اوچت دی راځي او د دې اسامه پوزه بې پاکوي عایشه بیبي ورته الله رسوله ما ته پرېږده چې دا پوزه وله زه پاکه کړم وایي دا عایشې دا به زه پاکوم احبي فاني احبه د سره مینه کوه زما ډېر خوښ دی په دا پتون به یې کښېنه او د مریض وې پوزه ورته پاکوي څوک عقاید و جهاد د سره مینه کوه زما ډېر خوښ دی نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې امیر المؤمنین شو بادشاه شو نو تنخواه به مجاهدینو له ورکوله فوجي جرنیلان او فوجي مجاهدین هغې له به تنخواه ورکوله نو زوی د عبدالله ابن عمر هغه ورته بابا ما له تنخواه کمه راکړې اسامه له ډېره ورکړې ولې دې ما نه کوم جهاد ته مخکې تللی دی دې ما نه کوم میدان ته مخکې تللی دی ما کم میدان رستو کړی دی او دې مخکې شوی دی د ما نه کم میدان ګټلی دی خو چې کم دی د دې دی زه ته کوم میدان دی چې د وروسته دې مخکې دی ده نه ولې تنخوا زیاته ورکړې ما نه کمه راکړې عمر ورته وایي عبدالله ابن عمر ته زما زوی زما محبوبې زما ښکلا یې دا د رسول الله مبارک ښکلا د رسول الله مبارک محبوب او د رسول الله مبارک ښکلا به زما په ښکلا مخکې وي که نه وګورئ داسې د خواهش پرستۍ زمانه کې وګورئ داسې نه نه په خپله چرګ وخوري په خپله خوراک وخوري او چې کوم یې نوکر دی چپړاسي د تشه قرار مخکې کېږه به خورا ډکېږه او دغه عبدالله دغه عمر فاروق دی څادرونه وله رالل څادرونه تقسیمولې په مدینه کې نو چا ورته وی ستا بیبي ده د رسول الله مبارک نه سوی ده ام کلثوم بنت علي د علي لور دا هغې له ورکړه دا حضرت عمر په دې اخري زمانه کې حضرت علي ته وایي وی علي وی ستا لور د ام کلثوم ما ته به را په نکاح نه کې عمر مې زیات دی دا کشره ده خو یو ارمان مې دپاره کې چې که دا جینۍ ما ته را په نکاح شي او موږ له خدای بچي راکړي نو په هغه بچو به زما د حضور پاک نسب یو شي خلک وایي دا د عمر بچی دی او دا د رسول الله مبارک د بیبي فاطمې هم رسې دی د حضور پاک هم بچی دی هغه ماشوم به نجیب الطرفین بشي هر د طرف نه او مور طرف نه به نسب به یو شي ارمان مې دی عربو کې دا رواج هغه زمانه کې نو اوس هم نشته که هلک او جینۍ راځئ مور پلار یې راځئ نو که عمر کې فرق د مینو پرورش دی علي صاحب ورته وایي وی امیر المؤمنین هغه جینۍ به دې خوښه شي نو په شریعت کې قانون دا دی چې کومې جینۍ سره څوک نکاح کول غواړي نو د هغې مخ ته کتې شي مخ ته نو دا خواهش په بنیاد به ورته نه ګورئ په دې بنیاد به وګورئ چې دا جینۍ ما سره مناسب ده خوښه مې ده که مې نه ده خوښه مخ ته ورله کتې شي او که د خواهشاتو سوچ ته راځي نه هغه دفع کوه نو علي صاحب ورته وي یو څادر ورکوم و درلېږه نو ته یې وګوره که دې خوښه شوه نو زما هم دا خواهش دی چې تا دې په نکاح کوم هغه وی ښه ام کلثوم ته علي صاحب وایي د فاطمې لور ده بیبي فاطمې رضی الله تعالی عنها ای بچې دا څادر امیر المؤمنین د 100 عمر ده وی بابا مې راکړی دا دې خوښ دی که دې نه دی خوښ دې څادر یې وړه امیر المؤمنین دا څادر مې بابا راکړی دی وګوره خوښ دی که دې نه دی خوښ نو عمر کې ډېره حیا وه هغه د دې جینۍ مخ ته نه شو کتی د حیا د وجې نه نو خپو ته یې ونه کتل چې ودرېږه د خپو نه بس اندازه معلومه کړو خپو ته به وګورو جینۍ پرې پوه شوه ورته وایي وی امیر المؤمنین وی زما څادر دې پرېښود زه خو څادر مې درته راوړی دی هغې ته نه ګورې زما خپو ته نه ګورې قسم دی که امیر المؤمنین نه وي چې دا سترګې مې درنیستې وي هغې کې هم ډېره حیا وه که نه د بیبي فاطمې لور ده د بیبي فاطمه کې څومره حیا وه یو ځل به حضور پاک سره ناسته ده میاشت ختلې ده
رسول الله مبارک دی فاطمه امیاش قتل دا دیونه قتل سره کتو فاطمه تا ته ما میاش قتل دا دی بیا سخت قتل بچي میاش وی بابا د الله رسوله زه خو د درې مې دوی مې څلورمې میاشت ته نه ګورم ولې بچي وی دې وخت کې سړي ورته ګوري زما د سړو نظر پرې میاشت یو دی کېږي راشه د سوال لسمې سره مسلمانانو ته راشه د ټقارو کېړو ته راشه بربند خپو ته راشه بربند ګریوان ته راشه بربند سد ته لیجو ته هغه جینکې نن فخر کوي نن په بورقا زمونږ لوړه خدای دې شرمېږي نن په حیا زمونږ لوړه خدای دې شرمېږي او دې کې زما او د سړو نظر دی وخت کې سړي ورته ګوري که نه د دوی په دې نظر یو دی کې شریعت کې هېڅ هم منلي شته سړی دې ورته ګوري ښځه هم ګوري هېڅ ممانعت نشته لیکن دا د هغې حیا وه چې پیغمبر مبارک ورته وي وګورو نو بیا ګناه خو نشته لیکن دا د هغې حیا وه او چې کله مړه کېده که نه بیبي فاطمه نو وصیت یې وکړ چې زه مړه شم او زما جنازه وړی یو خو د شپې زما جنازه وړی د ورځې به نه وړی او بل زما د جنازې د پاسه دا ډولۍ اوس خلک اچوي که نه د زنانو دا مخکې را حبشو کې دا رواج و دلته نو وی زما په پټ د پاسه به لرګي کېدی د لرګو د پاسه به څادر واچوی چې زما کفن هم څوک ونه ویني د رسول الله مبارک لور ناجینه کې نه حیا پرته ده زموږ خدای دې زموږ خویندو لوڼو د حیا ورکړي دا هم خواهش پرستي ده چې نن جینۍ پر بل سر خوښوي دا هم خواهش پرستي ده چې نن جینۍ پر بل مخ او پر بل سټ خلکو ته ښیي دا هم خواهش پرستي ده چې نیجې ښکاره کړي دي لاندې خپې ښکاره دي ای د خدای بندې الله ښکلی وجود درکه د دوزخ په اورې ولې سوځې الله خشته مخ درکه الله ښکلی دانچه درکړه الله ایمان دله پړه کې واچو الله د مسلمان مور و پلار نه پیدا کړې دا وجود خو زما د دوزخ په اور نشي پیرزو ستا ولې پیرزو شي دا وجود به په قبر کې په کوتکو والي کېږي ولې ظلم کې ولې خلقو نه د زنا دعوت ورکې ولې د هلکانو سترګې ځان ته مخامخ کې ولې په لاره په داسې انداز دی چې سړي درته وګوري دغه جینۍ چې دا په فیسبوکونو باندې په موبایلو باندې او دا په لارو کوڅو کې داسې حرکتونه کوي چې ما سره سړي را مخامخ شي د دې سوونو زرګونو سړو د سترګو د جیبې د زنا ګناه دې وګټله فکر کوم طرف روانه یو خو به خدای نه منې یا به رسول نه منې یا به خدای او رسول نه منې او دغه هلکان چې دې پردو جنکو ته ګوري الله اکبر حضرت یوسف علیه السلام پیغمبر دی او د زلیخې کور ته لاړ د زلیخې کور ته او زلیخه پې مینه شوه بس لنډه پښتو کې به درنم د زلیخې خوښ شو مینه شوه پې لیکن یوسف علیه السلام په دې خپلو سترګو زلیخې ته نه کتل دی چې به کله ته نظر مخ کتل اوس خو یې نیکه ده او د وزیر لور ده او ښځه ده ښایسته ده حسنداره ده او یوسف دلته راشه یوسف دی به ورغې سر به ښکته کړي دا کار وکړه دا کار وکړه خو نه ګډول راغوښتل عاشقه ده پې په کور کې ځان نه لرې نه پرېښودل یوسف به ناست و سر به ښکته نه به کتل دې خپلې نیکې ته یوسفه ما ته وګوره داسې به وکتل زر به سر ولې ما ته نه ګورې څه چل شوی دی لا پیغمبر نه دی لا نبوت نشته لا کتاب نشته خو زړه کې د یوسف حیا پرته ده زړه کې د پیغمبرۍ نښې د مخکې نه پرتې دي نه ګوري ورته سترګې نه مخامخ کوي ورته اخر کې زلیخې ورغې یو جال جوړومه او دې پنساوم دې ګیرو په دې جال کې دا ډېر ښه خشته که ښه ډول یې کړل هغه زمانه کې دا هره زمانه کې دا د بیوټي پارلر دا رواج شته دی چې دا حسن او خشتوالی د جینکو خوښه وي او داسې کاریګران هم وي زنانه چې هغې جینکو له هغه حسن برابروي ځان یې ښه ډول یې کړ په محل کې دننه یو کوټه ده په څو دروازو بنده کوټه ده هغه یې ځان پسې بندې کړې وغلقت الابواب وقالت هیت له قرآن شریف کې الله فرمایي غلقت الباب نه دی غلقت الابواب ټولې دروازې بندې کړې
جرندې ورته واچولې. زلیخه خپل ټک ته وخته ډبل بیټ ته او پکې کېناسته او چابانې ځان سره کړلې. یوسف ته وایي راځه ډېره درد نه کوه نوکرانو ته وایي دروازې بندې کړې چابانې ماله راکړې. په خپله اخري دروازه بنده کړه بله بنده کړه بله بنده کړه. یوسف ته وایي دلته راشه. حضرت یوسف ته څه وایي؟ قالت هیت لک راځه ځان او له اوله ته وایي یوسفه سترګې دې ډېرې ښکلې دي ګوره دا هغه جال دی. وی او ښکلې دي خو لومبې به دا سترګې پټېږي به. مخ دې ښکلې ډېر نه دی په قبر کې به ټولو نه مخکې دا خبرې کېږي. لاسونه دې ډېر ښایسته نه دي په ټولو نه مخکې به دا چی پړېږي دا به ختم شي. یوسف ما ته وګوره نه ګوري. یوسف ما راغوښتی سړی نن خبرې نه نن به ما سره ګناه به کوې. ما ته وګوره څومره ښایسته زما لاس زما خپې زما وجود چې دا مطالبه د یوسف نه کوي. یو ټکي یوسف وایي هغه وخت کې علیه السلام یو ټکي وایي قال معاذ الله یا الله ما بچ که معاذ الله د الله په ذات د نه عمل غواړم ما معاف کړه. یو وخت کې د انسان زړه کې چې د دنیا بزرګي د دنیا نیک انساني یو خدا چې الله بچ کړي لیکن دی نه څوک نشي خلاصېدی. د خواهش د انسان چې اوبراو شي د حیوان شو دی وخت کې انسانیت ختم شو حیوان شو دلته. دی په ځان نه دی اوس دی وخت کې دی په خپل قابو کې نه دی دی وخت کې. سلیمان ابن یسار د یو ډېر لوی سړی زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په شاګردانو کې دی سلیمان ابن یسار. ډېر ښکلی دی ډېر ښایسته دی. زموږ د احادیثو په کتابونو کې هم ذکر راځي. یو جینۍ ده چې هغه په دې علاقه کې د هغې نه ښکلې او ښایسته جینۍ بله نشته. او سلیمان ابن یسار یو ځای کې دې جینۍ سره ګیر شو بس مجبور شو. یو ځای کې ناست و د جینۍ پرې راغلو د جینۍ ورته مخکې نه جال تیار کړی و دا نه ورته ښایسته کړی دی. او چې څنګه راننوت سلیمان ابن یسار نه یې مطالبه د ګناه وکړه. سلیمان ابن یسار دقه ټکي وایي ما ته وګوره وایي څنګه ښایسته یم څنګه ښکلی یم نن به ما سره زما حاجت پوره کوې او ستا خواهش به زه پوره کوم. نه دا چېرته کېږي دا نه کېږي. و ما پسې خلک منتونه کوي ما له خلک د دنیا پیسې راکوي ما له خلک د دنیا دولتونه راکوي تا نه زه خپله مطالبه کوم او ورته هم دقه ټکي وایي معاذ الله د خدای په نوم ما بچ که الله د نوم سره امن غواړم نو الله به مې تا نه بچ کوي. دا ټکي دا ډېر مضبوط ټکي دی. داسې وخت کې ته الله ته اواز وکړه په داسې وخت کې ته خپل خواهش قربان که او په داسې وخت کې ته رب العالمین ته رجوع وکړه. ته ګوره خدای غیرتي بادشاه دی چې ته وایي دا ګناه مه کوه چې دې بچ کوي او که دې نه بچ کوي. نو یوسف علیه السلام ورته وایي قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. دو ماریا علما کوي دا خو زما د مالک سره خیانت ته جي ستا مالک زه غلام یم په کور کې ډېره کړې نو زه به ستا د مالک سره خیانت کوم تا ته لاسه جوړ خو د خپل مالک سره او د خپل سردار سره خیانت دی. خو بله معنا وه داسې تعبیري معنا ده. قال انه ربي احسن مثواي هغه ذات چې دا ښکلی شکل یې راکړی هغه ذات چې ستا کور ته یې راوستیم د کوی نه یې راویستم او د بادشاه کور ته یې راوستم دا ښایسته مزېدار وجود چې دا دنیا راته پلسکېږي هغه ذات سره خیانت وکړه ظلم وکړم انه لا یفلح الظالمون ظالمان خو چېرته نه کامیابېږي وایي پرېږدم دی نه دروازه جننده ده لازما به دا ګناه ما سره کې لازما زموږ خلک به بهانه جوړوي چې روز څه وکړو یو توبه به بس وکړه. لیکن حضرت یوسف علیه السلام څه کوي خپل وس کوي ته وس کوه باقي مدد د الله دی خپل وس کوي دروازې ته روان شو چې دروازه کولو کې چېرته دی چابیانې ما سره دي تلی نه شي خو یوسف علیه السلام قدم واخیست رب العالمین جرنده کوله وکړه دروازه کولو شوه حریف قرآن لا دستې نه شو ورغرې وه دته بله دروازه کولو شوه بله
پروتوکول ورته ملو شو لکه یو بادشاه وزیر یو علاقې ته ځي که نه دا نوکرانو د دروازې کولاوئ چې بادشاه ته دا تکلیف دی چې دروازه کولاو دروازه ورته مخکې یو افسر خپل دفتر ته ځي هغه چپړاسي راشي هغه دروازه ورته کولاو کړي رب العالمین په یو لوی پروتوکول کې وویست کړ یو دروازه کولاو بله 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 او هغه وایي چې داسې چل وشو کرک د لمن نه ونیوه یوسف علیه السلام په هغې کې زور لګوله خو نشلی ده او چې یوسف علیه السلام بار و زلیخه هم ورپسې بار ووتله بار عزیز مصر زلیخې خاوند ولاړ دی دنیا خلک راغلي دنیا خلک څوک چا سره بس خطی کوي یو څوک سپارش دی او بادشاه وزیرانو ته خلک راغونډېږي ښځې هم دي او سړي هم دي او دغسې په بد حال یوسف علیه السلام مخکې دی او زلیخه ورپسې دی بس د عزیز مصر سره وزیران مشیران دی داسې وشو په شرمونو شرمېده حیا لاړه زما ښځه په دې بد مجلس کې دنیا ته رسوا شوه د هلک نه لمن راکاږي داسې وشو نو اخو ډېره هوښیاره وه که نه دا لوی خلک هوښیارانه مې او ورته وایي ما جزاء من اراد باهلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم یوسف لاس راواچو الزام یې باغ وټاکه ما ته لاس راجوړی دی یوسف چې ده ورپسې شم وتښتېد رانه مددار خلاص کړه چې نه رانیوه مې وتښتېد لمن نه مې لمنه یې وشلېدله داسې راچولی دی او بیا خاوند ته څه وایي اوس به دې پته ولګي چې ستا عزت باندې څوک لاس اوچت کړي ما ته لاس واچوي ته به ورسره څه کوې یا به جیل کې اچوې یا به مضبوطه دابور کې زموږ دا مفسرین لیکي وي دا جیل یې کېږه الا ان یسجن او عذاب الیم جیل یې ور مخکې کړه په عذاب یې نه کړو پرېږدو جیل کې واچو ښه یوسفه زما آیات رښتینې ووایو زما کور کې اوسېږي زما نوکر یې زما ښځې ته دې لاس اچولی دی او ورته څه وایي قال هي راودتني عن نفسي بادشاه سلامت دې لاس راچولی دی ما نه مطالبه وکړه دروازې بندې کړې وې زه دې خلاص شم اوس دا چته مني عقل ښه دروازه چې بنده شوه رانیسېږي هلته چې څومره خلک دی ټول وایي نه جي دا بادشاه سلامت او داسې موقع کې خلک بیا د بادشاه مرسته هم کوي بادشاه سلامت بیبي پاکه ده ښه بیبي پاکه دروازې ده دا کوم ځای کې دي چې دروازه کولاویږي او دې ته رامنډه وي دروازه بنده شي بیا دې را تښتېدی شي الله پاک ورا مدد کوي یو مدد یې دا و چې ګناه نه بچ کړو بیا مدد یې څوک دروازې ورته کلو کړې درېیم مدد یې څوک یو پروټوکول سره لاړ څلورم مدد یې څوک څلورم الله پارسي کې حکمت دي که دا خاوند ته خبره نه وه ښکاره شوې سبا زلیخې بیا مطالبه کوله بیا به کوله بیا به کوله ګیره و به لاس به ورچوه ګناه کې به مبتلا کېده اوس بل مدد څه کوي یو ښځه د هغې سره یو ماشوم بچی دی او د مور پی خوري یوسف وایي دې لاس راواچو هغې نه راز راواچو هغه ماشوم د مور سینه پرېښودله وشهد شاهد من اهلها ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين قميص ته یوسف وګورئ چې مخکې نه شلېدلي دی که وروستو که قمیص مخکې شلېدلي نو دا زلیخه رښتونې ده یوسف دروغجن دی دې لاس واچوه هغې ته دا خلاصه قمیص یې د مخکې نه شلېده او ان کان قمیصه قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین او قمیص د شا نه شلېدلي نو دې ته تښتېده او دې رانیوه په دا دروغجنه د هغه رښتونی دی نو که دا خبره بل چا کړې وې نو خلکو به رد کړې وه خو ماشوم وکړه او د خپل یو ماشوم خبره وکړله نو ماشوم خو چې خبرې کوي الله طاقت ورکوي د ګویا یې خلکو منله وی وګورئ د قمیص ته یوسف وګورئ چې فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم چې قمیص یې وکت لاندې شاته نه شلېدلی الله مدد وکړه که یې نه کوه یوسف عزیز مصر پوه شو زلیخه زیړه شوه رنګ یې زیړ شو او عزیز مصر پوه شو او ته څه وایي عزیز مصر زلیخې ته هغه ورته وایي ورته وایي انه من کیدکن یوسف اعرض عن هذا یوسف بس په دې خبره کار نه کېده بس دا خبره چاته ونه کړي چې زلیخې لاس راچولی دی دا خبره دلته ختمه کړه
واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. زلیخې د خدای نه بخښنه وغواړه، غلطي ستا ده. نو زه وایم چې د مصر ډېر بې غیرته و، دله و دله بې غیرته و. دغه وخت کې بخښنه وغواړه، ښه مضبوط د کټ بازو د زلیخې د ګې د دوی بخښنه وغواړه، خدای نه بخښنه وغواړه. روږې رکه واخه مضبوطه لږه وکړه، پښتو باندې راښه وکړه. ودې دا ماشوم ګویه وکړو استاد مې له ذنبه کې بخښنه وغواړه د خدای انك كنت من الخاطئين. کمزوري سړی بې خوند دی، کمزوري شی بېکار شی کمزوري بېکار بیکار. الله دې مسلمانو سره د داسې بې حیا نه د رب العالمین مسلمانو سره انك كنت من الخاطئين. ګناه ستا ده، معشوق به درې یا الله صفا خو خیر ځلې بیا د څه چل وکړو، بیا جیل ته یې ولېږه. خبره خوره شوه بس جیل ته یې ولېږه. فلبث في السجن بضع سنين جیل کې پات. او الله بیا خو قصه وکړه، ټوله قصه درته نه کوم. خو الله تعالی جیل لګلو کې به حکمت دا و چې الله بیا بادشاهي وله ورکړو. الله بادشاه خبره مې دې پورې کړه. خواهش و قربانه الله مو مدد کوي، خواهش و قربان کې الله مو مدد کوي. په هندوستان کې یو سړی تېر شوی، هغه ته به خلکو مشکي بابا وي. د هغه د وجود نه به داسې خوشبو تله لکه د مشکو. چا یې تپوس وکړو، وایي دا تا ته ولې دا په مشکي بابا وایي؟ تا نه خو دا ته خوشبویي کوم ځای نه پیدا کړې؟ ته نو خو داسې خوشبو لرې چې بادشاه هغه زیاته خوشبو درنه روانه ده. وایي دا ریشي پیدې مې خرڅولې، مدارو کې دا دغاښونه دا ریشي پیدې چې وي دا مې خرڅولې. یو ښځه ولاړه وه او هغې سره نوکره وه. نو نوکره راغله وایي چې دا دې دروازې ته رادننه شه، د ما نه که درنه سودا کوې. اکثر وي په غریبانان دروازې ته دننه شي، بعضې زنانه کور کې داري لنې چې ور دننه شومه دروازې ته، بس هغه ښځې فورا دروازه جرنده کړه. او وایي زه ډېر زیات خشته وم چې هلک وم، ډېر زیات خشته وم، ډېر ښکلی وم چې دروازه جرنده کړه. وایي ما ته وایي چې ما سره به دا ګناه کوې. وایي ما ورته وایي چې زه ګناه کوم؟ ولې څه چل دی؟ ګناه ولې وکړم؟ الله ولې خفه کړم، رب خفه کړم؟ وایي پرېږدم دې چېرته ګناه به خامخا کې، او که ګناه نه کې جنګ د سره په پته چاړه دې بوه او چغې وام چې ما پسې لاس راواچوه. شرم مشکي بابا وایي چې ځواني به وه خدای پاک. اوس ګورې د خواهش قربانول دې ته وایي. ما وایي چې ښه نو ما له اودسما دې راغلی ټیک ده چې به نه پرېږدې را ګناه را باندې کې وکړه، خو اودسما دې ډېر راغلی دی. نو وایي او ټیک ده خیر دی، اودسما کا لامبې وملامبه خو نن پرېښودل نشته، دا ګناه به راسره کې په دې لاره تېرېږي. زه دې وینم زما خوښې وایي چې غسلخانې ته ننوتم، لوی اودسمات یې مې وکړل، لوی اودسمات یې مې راواخېست، په دا لاسونو په دا مخ مې ومږل. دې ته خواهش قربانول وایي. لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه طبعا لما جئت به. رسول الله مبارک دقه وایي خواهش به د دین تابع کې، د اسلام به تابع کې، مذهب به د خواهش نه تابع کې، اسلام به د خواهش نه تابع کې. ځان مې هر څه ومږلو چې راووتم چې دې ښځې وکتل، وایي دا څه شی دی؟ ستا خدای مې پرېږدي باسه ټول میدان دې ولاړه، ځان دې په غولو هله دروازه کوله ختي زیر دی کي، دا څه مصیبت دی؟ دروازه یې راته کوله وکړه، ولاړم خوا کې غسلخانې ته ننوتم، هلته مې ولامبل، جامې مې لرې کړې او مې لامبل. چې مې ولامبل او ځان نه مې هغه ګندګي لرې کړه، هغه چې مې د وجود نه د مشکو خوشبو روانه ده څه پورې راوالوست. ما ورته څه چل کړی دی؟ خواهش پسې روان یې. مشکي بابا ته جوړ شو. مشکي بابا یو تابعین چې ته عیسائی بادشاه په جنګ کې ګیر کړو، چې ګیر یې کړو بادشاه وایي چې د دې الګ د لاسه خو مونږ برباد یو، بلا فوج یې د مونږ برباد کړی، موقع په موقع نن زمونږ ته راغی د سره وضع تېر کوو. مشیران ورته وایي دا مړ نه کې، مړ نه کې. وایي ولې؟ وایي دا پسې چل عیسائی کوو، دا خو ډېر لوی قابل دی، دی به د خپل فوج کمانډر جوړو، پام کوو دا مړ نه کې، دنه د ده د تجربې نه به موږ فایده اخلو. هغه ویل دا خبره خو ټیک ده. ورته وایي داسې وکړه چې عیسائی شوی، عیسائی کېږم چې زه مسلمان، د مسلمان فوج جرنیل یم تا ګرفتار کړم، څه چې کې وکړم عیسائی کېږم نه. یاره ورته اخره کې خلاصه ده چې پیشکش یې ماته وکړه، لور به درکړم، بادشاهي به درکړم، جرنیل به دې کړم، دا به وکړم، دا به وکړم. تابعي ورته وایي داسې نه کېږي. بادشاه پریشانه دی چې اوس مړی کړم که څه چل ورسره وکړم. د دې بادشاه لور ډېره ښکلې او خوبصورته
بابا ولې پریشان وایي دا هم مسلمان مې نیولی دی ما وجه خو ټول وزیران مې مه وجه قابل د تجربې نه به مونږ فایده واخلو زه مسلمانوم نه مسلمانېږي بابا دا په 15 منټو کې درته مسلمان کړم دا عیسایي کوم ما ته پرېږده کور کې د عیسایي کوم بچې ته څنګه عیسایي کې ما له چل راځي د خمایدار یو کمرې ته دننه کړ او دا جینۍ ورله او ځان یې ورته ښه ډولۍ کړ داسې ځان خشتک او اب خشته ډولۍ یې کړ او روټۍ ورله یوړله دا صحابي دا تابعي ورته بره نه ګوري بره څلوېښت ورځې دې جینۍ په محنت وکړ څلوېښت ورځې کله اوبه وړه کله میوه وړه کله یو شی کله یو مطالبه کله ځان خشته کوه زه چې دا لږ به زه په خپل جال کې راولم هلک بره ورته نه دي کتلی څلوېښت ورځې پس هغه جینۍ ورته وایي انسان یې که درنده حیوان یې زه خو چې په لاره ځم دنیا باندې تماشو دروځي زما خو د بادشاهانو بچي چې دي نو ما پسې لیوني شو زما په هېڅ شک پسې تا ته مې ځان څومره ډولې کړو زه پسې راځم تا کې ته انسان یې که څه شی او دی انسان یې بیمار یې که روغ یې روغ یې بیا ولې الله نه یېرېږه نن مې دا خپل خواهش تا پسې ولګو الله به څه وایي دا وجود ما د خدای دې نه راکړي دا الله دشمنۍ کې استعمال دا سترګې دې نه چې الله دشمنۍ کې استعمال کړم دا اندام دې نه چې د خدای دشمني کې وکړم ته خو د خدای ګناه خو د خدای دشمني ده دا لاس مې دې نه چې درته الله ته دشمني وکړه جنۍ باندې سر وشو وایي ستاسو دین دی اسلام دا دین انا ما ته دین ښایه الله پاک هغه د عیسایي بادشاه ډول مسلمانان خو زه دې وباسم په یو طریقه دې وباسم غږ به نه کې په یو شرط چې زه به ستا سره څنګه واده کوم بس چې ته مسلمانه شوې او زه ووتم د اسلام په طریق به خپله واده وکړو خپل ژوند به تېر دا خواهش به په نیکۍ بدل کړو دا خپل خواهش به په ګناه کې نه د الله په خوشحالۍ کې استعمال کړو ګوره رسول الله مبارک فرمایي دې خوا وایي لا یزني الزاني حین یزني وهو مؤمن کوم وخت کې چې زناکار زنا کوي که د سترګو کوي که د ژبې کوي که د اندام کوي دا د اسلام صادر کې نه دی اسلام صادر نه بهر دی اسلام صادر نه بهر دی دغه انسان چې جایز نکاح وکړي د یو ښځې سره یا رسول الله مبارک څه وایي وایي چې کوم هلک نوڼۍ روټۍ راواخېسته او ښځې یې په خوله کې کېښود الله په دې هم دې خاوند له اجر او ثواب ورکوي جایزه طریقه استعمال کړه جایزه ولې استعمال ہے څه طریقه جوړه کړه هغه تابعي د جن نو وسته هغه جنې ورسره لاړه جنې مسلمان او هغه تابعي سره خدای د ټول عمر په نکاح کې ور واچوي نن خواهش خدای کړی دی خفه کېږي ما حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه له صادرونه راغلل هغه تقسیمول په صحابهو کې هغه ام کلثوم چې د حضرت عمر په نکاح کې ده هغه ام کلثوم ماشومه ده وی عمره امیر المؤمنین نوې ده سترګې مې درنه ایستې وی ده بابا ته دې وویل څادر مې خوښ دی چې کور ته راغله بابا ته ویلي صاحب ته وی دا څنګه امیر المؤمنین دی بابا څادر یې پرېښود ما خپو ته نیغ نیغ کتل وی ما خو ورته غوسه وکړه وی خیر دی بچې دا د خاوند دی هغه پوه شو چې دې بل مقصد له لېږلی و هغه جینۍ د حضرت عمر په نکاح کې داخله شوه او عجیبه دی کې یو بله واقعه هم ده چې په نکاح کې داخله شوه نو د عمر صاحب عمر زیات و غصه ناک و جینۍ عمر کم و روزانه به کور کې جګړې او دې بانډیسیانو به دا ښځې ډېرې ډبولې نو عمر صاحب په ممبر اعلان کړو چې ښځه به نه وهئ او که چا هم ښځه ووهلم دا چل به ورسره کوو نو بانډیسیانو وال ټکوټ ختم شو نو چې وال ټکوټ نه کې خو غم دا دی چې بیا خو ښځې سره به ژوند څنګه تېری دې ته باسې هغه بچریانه وال ټکول پکې نشته ګورې ښه د غوړات سودب د شین دی کوي چې به خبره جنت کې به خدای درکوي دا او جنت کې وال ټکول هم نشته دا نو هغه وال ټکول خو ښه خبره نه ده مولانا بیجګر صاحب د خدای بابو بخښي هغه تر ښکلې خبرې کولې وې دوه کسانو دوستان یو بل سره لګیو ګپ شپ یې لګاو نو یو وایي ما نه غواړو ښځه یېرېږي نه بل وایي زه خو چې کور ته نه وځم بس رپېږي وایي دا څه چل دی وایي دا کمال د ښځې نه دی دا زما دی وایي څنګه وایي د واده په ډومبۍ شپه مې پیشو کوټه کې ګیره کړې وایي چې څنګه ور نه راوتمه
کوتک مې راواخیست او پیشو مې واله نه کله مې ود یو دی وکړه پیشو ټوپونه جوړ کړل یو خوا کله بل خوا اخره کې مې لار وکړ پیشو تښتېده بس ښځه اقه یېرېدلې د سړي غوسه نه بس چې د کور دننه سر یې ښکته کړي دلته په لومړۍ شپه مې یارولې ده دې د نر بچي لاړو پیشو یې کوټه کې ګیره کړه نن دا لوبه وکړه دا ډرامه به موږ نه وکړه پیشو یې کوټه کې ګیره کړه خو چې ننوت کوتک ته یې ګوتې کړې پیشو یې دوه درې غوزار وکړه ښځو دې په آرام کښېنه هغه د پیشو د والو غوښې دې تېرې شوې دي دا موږ پېژندلې موږ د وخت پېژندلې چې ته څه شی ښځو سره ډېره ازادي ښه نه ده ډېره ازادي او ښځو والسه کول او ظلم هم ښځو سره نه لري په کار باندې سړي د خپلو ښځو سره ظلم ډېر زیات دی نو هغه چې اعلان یې وکړه ښځې به نه وهې نو خلکو ښځې جوابونه شروع کړل یو بانډیسي سره ښځې جنګ کړی ښځې پې اواز اوچت کړی جواب یې ورکړی بانډیسي راغی ورېږه عمر صاحب ته شکایت وکړم چې موږ به هسې درز دروست کوو وال ټکول کول نو ښځې یارېدې غږ به یې نه کړو چې مو پرېښي دي هغه چې اوس ښځې جوابونه راکړي چغې را باندې وباسي چې راغی عمر صاحب د دروازه وویل او اتفاق نه و چې دې وخت کې د ام کلثوم په عمر صاحب اواز راوچت کړی چې دروازې وویل حضرت عمر صاحب ورنه ووته وایي برګوري سال دی وایي یو مسله مې راوړې وه خو حل شوه وایي څنګه حل شوه راته دې ونه مې حل شوه نو ما د ښځې فریاد راوړو چې ښځه جواب راکړي وایي ستا مې کور کې ولیده وایي چې ته ګزاره کوې موږ بیا سر کېږم عمر صاحب ورته وایي ګوره وایي دا ښځه تا له پنځه ډیوټۍ کوي یو دله پخلی کوي که دی دله نه کړو ډیوټن نه دې تیاره راوایي څونه خرچه به دې راکړه یا نوکر دې نه وي خان صاحب څونه پیسې به دې ورکول جامې د لینځي کټونه د لینځي صفاکۍ یې دله که دی دله نه کولې او دوبیله دې وړې یا نوکر دې نه وي څونه تنخوا به دې ورکول دریم ځای دله صفاکۍ جارو کوي که دی دله نه کولې او ځان له دې یو چپړاسي نیولې څونه تنخوا به دې ورکول څلورم د کور حفاظت دې کوي یو ښځه چې کور کې غل نه راځي که د حفاظت یې نه کولې او ځان له څوکیدار نیو څونه تنخوا به دې ورکول او پنځم له ګناه نه پرې بچې او چې کومه ښځه دا پنځه ډیوټۍ کوي او صبر نه کوي کوي بس بهر کیف چا ورته ووایي عمر صاحب ته وایي دا یو څادر ډېر مزېدار پاتې دی نو دا ام کلثوم له ورکه هغه بیبي له دی دا علي صاحب لور له او ورته څه وایي وایي ام سلیط یو ښځه ده وایي ډېره زیاته مناسب ده چې د هغې له ورکوو ام سلیط په مدینه منوره کې یو ښځه سلیط نه دی سلیط د هغې له مناسب دی چې موږ ورکړو ولې وایي په احد کې چې کله صحابه پرېوتل او زخمیان شو وایي دا ام سلیط و چې مشکونه به یې د اوبو ډک ډک راوړل او زخمیانو له به یې خولې کې اوبه اچولې نو خپله محبوبه به وروسته کوم د الله محبوبه به مخکې کوم څادر به هغې له ورکړو خواهش قربان کا الله څه جوړي انا عمر نه خدای څه جوړ کړل امیر المؤمنین د رسول الله مبارک د دنیا وزیر د آخرت وزیر زلزله په مدینه کې راله زلزله شپې اوچته کړه ځمکې یې راوبروله وایي عمر د عمر عدل ختم شوی دی ځمکه چې جلاقېږي عمر خو شته عدل خو شته او د ځمکه جلاقېږي خاوره زلزله بنده شوه او د مدینې یو غر نه اور راووت اور را روان دی په مدینه چا ورته وی امیر المؤمنین اور خو مدینې ته راغی وی تمیم الداري راشه چابک یې ورکړو ورچې دا اور وشړه ما یاد کړه چې عمر رالېږلی اور څه اسپه ده چې شړې اور خره ده چې شړې تمیم الداري دوه رکعته نفل وکړ چابک یې لاس کې واخیست اور پسې شو وی ای وره عمر رالېږلی یم شابک ته مې سولې نه راوتې هلته ځه اور مخکې دی تمیم الداري ورپسې دی په هغه غارې وردن نه که واپس دی راځي او دریای نیل براخته په کال کې یو ځل دریای نیل نه مصر دریاب دا قانونو کال کې به یو ځل اوچتېده او کلي به یې غرق او مصر به یې غرق او د هغوی یو رواج ته و چې یو خشته جینۍ به یې وکته چې مصر کې به د هغې نه خوبصورته جینۍ بله نه وه پېغله هغه به یې ناوې کړه کالي به یې واچول هغه به یې دریاب ته ورغورځوله دریاب به کېناسته په د هغوی یو جاهلیت رواج وی یو به مړه کړو یو به ختمه کړو خو نور خو به بچ شي که چې کله د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده او گورنر ابو عبیده بن الجراح دی د هغه زمانې نو هغه ته چا ووایي چې ګورې دا دریاب راخیږي کال کې یو ځل او که دا جینۍ موږ نه دی ورچو نو مصر غونډ وړي اوس به څه کوې هغه د عمر صاحب ته خط ولېږه وایي دلته خو دا یو رسم و رواج دی دریاب راخیږي عمر صاحب یو دوه چټ ګوتې خط ور ولېږه ابو عبیده ته یې ویې رضي الله عنه ته وایي که دریاب راوخت چې جینۍ ور وانه چوې دا چټ به ور غورځې دې دې بیا راوخیږي
دریاب را غردانګي وای خلک رالل چې ای ګورنر صاحب مهرباني وکړئ یو جنۍ به وروغورځو مصر به بچ شي او که نه وروغورځئ ټوله دنیا غر کېږي هغه وایي جنۍ غورځول ګناه ده او ما ته حضرت عمر خط رالېږلی او وروغورځو خط یې ورته څه لیکلی دي ای دریای نیل که ته د خدای که ته په خپل حکم چلېږي چې ته د خوښه یې کوه جنۍ نه در غورځو څوک غر کول کې او کار څه کوي او که ته د الله په حکم چلېږي ته د الله د رسول خلیفې دا چټ مې در وغورځو فټافټ ښکته شي چې تر قیامته پورې دې بیا اوچتو نه وینم خط یې راواخېست او دریاب ته یې ور لړه کړه دریای نیل چې هغه ویښ له تللی دی بیا چې ته رونخته او نه په مصر باندې اوچت شو او په مدینه کې ناست دی دغسې لکه په منبر باندې او فوج یې لېږلی دی لرې یې علاقې د جهاد له لرې چې ته د میاشتو په مزل لرې او د مدینې نه اواز ورکړي خپل جرنیل له یا ساریتو الجبل الجبل ساریه غر ته متوجه شي غر نه ویرېږه جومات کې خلک وي عمر جو دماغ په کار پرېښود کمزوري دی بوډا دی ساریه خو د میاشتې په مزل لرې دی دې ته نوازونه ورکوي چا وی نه څه چل پکې شته چې هغه لښکر واپس راغی حضرت ساریه راغی راورسېده خلکو دې تپوس وکړو جمعې په ورځ ځانګړي ټیم کې څه مسله خو درته نه وه پېښه وکنه څه وایي موږ دښمن سره په جنګ و دښمن مخکې موږ ورپسې و وایي دې کې مې یو اواز به اورېد چې ای ساریه غر ته وګوره غر ته متوجه شه وایي چې مې واورېده ما والله انه لصوت عمر قسم په خدای چې دا د عمر اواز دی چې مې غر ته وکتل دښمن شاته راپسې نور را روان دی هغې ته متوجه شو شکست مو ورکړو که د عمر اواز نه وی اورېدلی هغه لښکر مونږ خیال نه و په غر موږ به برباد کړو ناست په مدینه کې دی د میاشتې په مزل لرې لښکر ویني اواز وررسوي هغه ته رسېږي خواهش به د دین تابع کوو خواهش به د دین نن خواهش مو خدای کړی دی خفه کېږئ مو افرأیت من اتبع الهه هواه قارون زه په دې کې به زه تاسو ته بله جمعه هم څه خبرې پاتې دي انشاءالله درته به بله جمعه به درته وکړم خو نن زموږ ټول خواهشات مخکې دي ډېر وروسته دي مانځه وخت دي او ستا تجارت روان وي ستا دوکان خرابېږي ستا بخور خرابېږي رښتیا ووایه مونځ له دې که خپل کار کې خپل کار نو خدای وروسته شو که خدای وروسته نه شو ما ویل ته کې ته خپل لګې په موبایل خبرې کې دلته وایي الله اکبر د الله عظمت بیانېږي ته وایې علاو دا خواهش نه شو هلته تکبیر تحریمه ده پیغمبر مې رالاندې کا ته په موبایل هلته چا سره خبرې کې دا خواهش مخکې نه شو خدای وروسته نه شو حرام کوما ډاکه کوما غلا مونږ کوو دوکې مونږ کوو 2 نمبر شیخ په 1 نمبر باندې خرڅوو هغه پایه مونږ نه خلاص لري په هغې کې اوبه اچوي او هغه مصالې مونږ نه خلاص لري ګډون پکې کوو دا خو ټول خواهش دپاره ده دې خېټې دپاره دا خېټه هسې یو خبره کوم په اخره کې دا لاندې نه خبره ده الله لاندې پیدا کړې ده موږ په سر سب کېنولې موږ دون عزت ورکړی الله وایي دا عزت مه ورکوه لاندې ده لاندې ده لاندې ده دې خېټه کې د زړه ګن پروت دی هغه خېټه چې خدای لاندې پیدا کړې ده ما په سر کېنولې ده چې داسې سر وجدو وه نو خدای ته نه ګورم خېټې ته ګورم چې ښي طرف ته ګورم نو خدای ته نه ګورم خېټې ته ګورم ګس طرف ته ګورم نو خدای ته نه ګورم خېټې ته ګورم خدای ته وګوره خېټه څه شی دی ډوډۍ به خدای درکوي ښه به یې درکوي او ښې دله درکړله او دغه بنګله ده د قسم په خدای پاتې ده دغه جایداد درنه د باندې په خدای قسم یې پاتې دی دغه مال او دا بچي د قسم په الله پاتې دي بینک کې به دې روپۍ پاتې او صرف کیشر به یې شماري د خدای بنده چې دا کم بچی در نه پاتې شو کومه بنګله در نه پاتې شوه کوم مال در نه پاتې شو په حلال یې وګټه په حرام یې مه ګټه ته څه کې په کوم طرف روان یې سبا یې لاندې ومړ نن سبا خو مرګونه لاړل پخوا به هغه اویو اتیو ته رسېدلو 40-50 نه وړې داسې چې اعلان به وایي لکه په بېګا خو موږ سره مونځ کوو الله کړه پرون یې موږ سره مونځ کوو بس هغه خبره ختمه شوه زمارو موږ به د رسول الله مبارک دا خبرو د فرامینو تابعداري کوو زموږ د دنیا هم پکې شو زموږ آخرت هم پکې شي او که موږ خواهش مخکې کوو خدای مو وروسته کړو دنیا هم تباه خسرت دنیا والآخره دنیا هم تباه آخرت هم تباه ذلك هو الخسران المبين لوی نقصان په همدغه دی نو موږ به ډوډۍ ګټو موږ به رزق ګټو موټر به هم ځان له اخلو بنګله به هم ځان له جوړو ځمکه جایداد هر څه به کوو خو موږ به دا ځمکه او دا هر څه د خدای په مقابله کې نه
دا د خدای په خوا او په خوشحالۍ به دا څه کوو چې الله پې خفه نه الله پې خوشحاله الله دې زموږ د دین تابعداري نصیبه کړي زموږ په دې محله کې عبادت خیل کندې کې محمد عثمان کرو وفات شوی دی محمد عثمان صاحب ډېر ښه سړی د رښتیا خبرې او زموږ د حاجي صاحب محمد سید حاجي صاحب بچی و محمد سید حاجي صاحب زموږ باباجي داسې و لکه خپل رور چې رور ډېر زیات محبت و د دواړو یو بل سره خو محمد عثمان صاحب ډېر ښه سړی و زه خو دا کوړي د سبقونو هر څه نه ایستم چې رښتیا خبره دی هلته کوړي سبقونه راباندې دا نه بوج شوي دي چې هغه ډېر زیات دي وخت ډېر لږ دی او څلور پیرډه وي هلته کې څلور دلته دي نو بس دا دوه نیمې میاشتې به راسره لږه نور هم ګزاره کوئ نو هغه هم خدای رانه پاتې دي هلته زموږ د دې نور حبیب دلولي استاد رور مړو هغه به رانه پاتې و زموږ د هارون مولي صاحب رور مړو هغه به رانه پاتې داسې نور مړي پکې شوي دي حاجي غرګي کې یو ښه ټوډي ګراف کې هم زنانه وفات ده